د اداکار جهانگیر خان په باره کې د افغانستان کوم مشهوره سندرغاړې د نغمې هغه څه پیغام خپور کړی دی. ټول هر څه به تاسو په دې ویډیو کې وګورئ، چېرته هم مزه ویډیو تر اخره وګورئ چې نغمې په څه خبره باندې په چغو باندې جړلې دي او جهانگیر خان یاد کړی دی چې هغه سره نغمې څنګه وخت تیر کړی. دوستانو تاسو ته معلومه ده چې کله هم یو اداکار یا یو سندرغاړی وفات شي، مړ شي یا ډیر سخت بیمار وي، نو اکثره کوم سندرغاړي چې دي یا کوم اداکاران دي هغوی دغه سندرغاړي په باره کې ډیر زیات د خفګان اظهار کوي او خپل هغه نیکې پیرزونې هغه سره شریکوي. په سوشل میډیا باندې لکه تاسو کتلی هم دي چې ډیر داسې اداکاران دغسې حالت ته ورسېدل. لکه تاسو که کتلی وي نو نغمې ډیرو اداکارانو سره یا ډیرو کوم پښتنو سره چې هغوی سره خپل همدردي څرګنده کړې وه. لکه که د شاپور زدران په باره کې وکتل شي نو شاپور زدران باره کې هم هغې خپله دغه همدردي چې وه هغه شریکه کړې وه او هغه دپاره یې دعاګانې هم کړې وې. دې نه علاوه د ګیلمن وزیر دپاره هغې ډونیشن هم کړی و، ډېرې زیاتې پیسې هم راغونډې کړې وې. خو اوس چې جهانگیر خان تاسو ته معلومه ده چې هغه په یو داسې بیمارۍ باندې پرېوتی دی چې هغه ته د هډوکو بیماري لګېدلې ده او د هغه دغه هډوکي چې دي که تاسو دا څو ورځې وړاندې د یو لایف وګورئ نو هغه پکې د مخ د هډوکي بیخي راټول شوي دي. دې کې دوه خبرې دي، یو دا چې یا هغه بوډاتوب ته هم رسېدلی، یعنې د هغه عمر هم اوس په زیاتېدو دی او هغه داسې حالت کې دی چې په دې کې شک نشته دی چې انسان بوډاتوب ته رسي نو دغسې وي. خو بل اړخ ته ځینې کسان وایي چې 2-3 میاشتې وړاندې خو جهانگیر خان داسې نه و، एकदम داسې څنګه را پرېوتو، یعنې څنګه دې حالت ته راغی. نو قدرمنو دوستانو هغه په خپله په لایو ویډیو کې دا خبره کړې ده چې هغه ته یو داسې بیماري لګېدلې ده چې هغه د هډوکو مسله ده ورته، خو هغه بیا هم د خپل دغه شوټینګ نه یا د خپل دغه فلمونو نه د دې نه توبه ایستلې نه ده او ویلي چې بیا به زه یو ځل د خپلو مینوالو دپاره د خپلو پښتنو دپاره شوټینګ ته حاضرېږم. په دې باندې اگر که ډیرو زیاتو کوم پښتانه چې دي یا د هغه کوم مینوال به ورته ووایو هغوی به ناخوښي څرګنده کړې ده چې تا ته نه دي په کار چې ته بیرته راځې او بیرته فلمونو ډرامو ته راځې. یعنې پښتانه که هر څنګه دي خو مذهب پرسته خلک دي او جهانگیر خان ته دا مشوره ورکړې ده چې ته بیا د فلمونو ډرامو ته مه راځه او بس د دې نه توبه وباسه. نو په دې اړه باندې غوښتل مو تاسو سره دغه پیغام شریک کړم او د نغمې باره کې تر اوسه پورې داسې څه پیغام په سوشل میډیا باندې نه دی راغلی چې هغې د جهانگیر باره کې څه خبرې کړې وي.